دا یو مسله ډیره زیاته چلیږي وي په میخه باندې قرباني کیږي او کنه کی او دا بار ملک چې کوم مسلمانان اوسېږي نو غیب ټلیفونونه او میسجونه کوي چې رجی دا مون په شک کې او چې قرباني وبدي کیږي او کنه به کیږي چرته مولا دو بويلي د مولا نه چې کا تا خطا شي کنه نو به هغه ځګري چې غن خارختي الکه دې د څه ضرورت ده دې مسلې د ضرورت څه ده چې ته اوس د مسله چېړې چې خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کړي په دې بار علاقو کې خلک د میخي او جوړ ډېر نه لاله خو په دې خطه میران کې او په دې علاقو کې خو دې جوړ سم رواج دی نو خلک ریمانان په ششو پنځ کې چې په دې برشتیا قرباني نه کیږي دا بس چې ګوره دا خبره نه ده ساتي د حجاز چې ته وایې کنه د مکه او مدینه او دې د کم خوښ علاقې دي په دې کې میخ نه وي دغه د میخ نه ده دا چې د وبو سره عادت زناور دی او ډېر خوخي او په ډېر خوراک باندې عادت زناور دی ډېر خوراکي خوخي دا چې په دې ځنګلو کې او کوم ځایونو کې چې وبډي ریزياتي نو په هغه علاقو کې دا څاروي ډېر خپای نو په دې مکه کې په مدینه کې په دې حجاز کې خو ګړې وي بيزي وي غواګانې وي او خان نو بجدا خلکو بجدا قصارو به ذبح کول به چې کوم مسلمانان دي مصر ته ورل د مصر فتح کو د افریقې د ملکونو فتح کړو الته وبوي او ځنګلات نو د میخه بکرالي بیا اوس سره به وي چې کوم میخه باندې قرباني نه کی ګوره دا خبر یاد وساتئ سلور ونه مذهبونه دا وایي سلور ونه مذهب خلک وایي د پلانې کار په سلور مذهب جایز دی او په سلور مذهب ناروا دی په سلور مذهب باندې په میخه باندې قرباني کول لا جایز او دغه د پر بلناشه دلایل دی یو غټ دلیل خو دا دی چې دا په بهیمه الانعام کې دا میخه شامل ده قرآن کې چې الله د بهیمه الانعام کوم ذکر کړی دی په سورۃ الحج کې الله ویلی یشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام نو الله وی تاسو بهیمه الانعام ذبح کوي په بهیمه الانعام باندې قرباني وکي په حج کې ذبح کوي د حج نه علاوه د اختر پورز باندې ذبح کوي الله چې چاله وسور کړي نو بدید علماء اتفاق دی چې میخه په بهیمه الانعام کې داخله ده بهیمه الانعام کوم څه دي ګډي دي بيزي دي او دغه سره غواګانو چې کوم جنس ته او غواګانو کې د میخه داخلي دي او خوانو به داخلي دا ټول په بهیمه الانعام کې راځي نو بدید سلور ونو مذهبونو اتفاق دی چې میخه په بهیمه الانعام کې داخل ده او الله بهیمه الانعام ذبح کوي نو میخه ذبح کولای شي په دې کې هیڅ حرج نشته ده دویم د لغت کتابونه چرواله کنه نو عام اهل لغت د لیکي د عربی څومره د لغات کتابونه دي هغه وایي چې الجاموس نوع من البقر دی میخه د عربی ژبه کې جاموس وایي وې دا جاموس چې دا میخه وایي نوع من البقر دا د غواګانو یو قسم دی غواګانو کې قسمونه دي ګر دا پکې سری غواګانې دي او دا پکې سپینې دي او دا پکې زیړې دي او دا پکې تورې دي او دا پکې جرسي دا او دا پکې استرالیا ولا دا او دا پکې سایوالای دا او مختلف قسمونه دي پکې او دا قشان پکې د میخه یو قسم دی وایي د لغت کتابونه دا وایي دا جاموس چې دا د بقر یعنی د غواګانو یو قسم دی نو دا څوک نشي ویلای چې ګنې دې باندې قرباني نه کیږي یو عالم دی د علامه شجاع الدیلمی الحمدانی په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی الفردوس بمأثور الخطاب په دې کې هغه د علي رضی الله عنه یو قول نقل کړی دی و علي رضی الله عنه فرمایي چې الجاموس تجزئ عن 7 في الاضحيه الګه بغټ ساروي کې دا وړو کې ساروي چې دینو په دې یو کس قرباني کول شي دوه کس او درې کس کې نشي شریکېدل دا به صرف یو کس حلالای یو حساب او واغانی دي کمیخي دي او اوخان دي په دې کې وو کسان شریکېدل شي وی علي رضی الله عنه وی چې الجاموس دا میخه چې دا کنه تجزئ عن 7 دا جائز کیږي عن 7 د وو کسانو نه یعنی د وو حصونا فی الاضحیه په قربانی په قربانی کې کبدی جاموس کې وو کسان شریکیږي نو شریکې دي شي
دې څه مطلب دی؟ مطلب دا چې قرباني کې ذبح کولای شي کنه. چې علي رضی الله عنه چې قرباني بکیږي نو ما تاسو چې مولا میلې لاړ شو خلکو ته وایي میلې نه لګي چې ګور دې می خبره قرباني نه کی. او بل دا چې ابن المنذر رحمه الله په دې باندې اجماع نقل کړی دی. اجماع دا یو کتاب دی د الاجماع په نوم باندې، پای کې اجماع د امت نقل کړی دی په دې باندې چې دا د غواګانو چې ده کنه د غواګانو یو قسم ده، نو په دې وجه باندې په دې باندې قرباني جایز ده. ابن عبد البر رحمه الله یو کتاب دی د الاستذکار په نوم باندې، هغه په دې کې اجماع نقل کړی د امت چې په دې اجماع نه چې په دې باندې قرباني کی. او دا شان ابن قدامه رحمه الله په المغنی کې په دې خبره اجماع نقل کړی ده چې په میخه باندې قرباني کی. لہذا که یو سړی اصل میخه سره لګي و زما خپل د میخه وخه نه خوخه، نو یو کس په خپل د میخه سره لګي کنه میخه د وخه نه ده خوخه، نو دا نه وي کم از کم چې قرباني پې کی. او د خلکو په ذهنونو کې شکونه نه دي پیدا کول پکار، ځکه دا داسې وخت دی چې د امت ډېر ځپلی شوی دی او ډېر دردېدلی دی. د دې امت نورې بلاشه مسلې ډېر لانجې ورپسې دي، نو نوې ذهنونه نه دي راکنستل پکار چې ته اوس نوې نوې مسلې راوباسې او خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کړي. لہذا څوک چې په میخه باندې قرباني کوي نو په اتفاق د امت باندې په دې باندې قرباني کولای شي، په دې کې هیڅ قسم حرج نشته. مفتي محمد إبراهيم محمدي.